افغان لوبغاړي به د پاکستان سوپر لیګ لړۍ سیالۍ پریږدي. د بنگلاديش او افغانستان یو ورځنۍ سیالۍ د سوپر لیګ سیالۍ برخه ده او د روانې فبروري په 23مه، 25مه او 28مه نیټه به د ظهور احمد آباد لوبغالي کې ترسره شي. دغه یاد سیالۍ په داسې وخت کې پیل کیږي چې یو شمېر افغان لوبغاړي د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ کې لوبې کوي. په تازګۍ کې ویل شوي چې راشد خان، محمد نبی، حضرت الله زازای او رحمان الله ګربز به د یاد لیګ سیالۍ پریږدي او د خپلې ملي لوبډلې سره به یوځای کیږي. پرله پسې 4 ماتو سره مخ شو. بابر اعظم د کراچي کنگز لوبډلې لوبډل مشر د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ کې نشي کولای لوبې وګټي. نوموړي په وروستۍ لوبه کې په 3 توپونو 90 منډې وکړې چې پکې 12 څلوریزې او 1 شپږیزه شامله وه، خو وی نشو کولی لوبډلې بریا ته ورسوي. له دې ماتې سره په نوموړي باندې ډېرې نیوکې ترسره شوې. ویرات کوهلي د غوره ریکارډونو په درشل کې د هند کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی بیټر ویرات کوهلي په روان سیریز کې په کورټ دننه د سپین بال څو ریکارډونو د ماتولو ته نږدې دی. همداراز نوموړی په تیرو 12 ورځنیو لوبو کې د یادو لوبو پر خلاف 6 سیلیزې ووهلې. د ویسټ انډیز خلاف لوبه کې هم 2 څخه جیک او 7 جوړ کړ. همداشانتې نوموړی لا تر اوسه ډېر ریکارډونه په خپل نوم کړي. د 19 کلن نړیوال جام کې ځان ته تاریخ جوړ کړ. د پاکستان 19 کلن لوبډلې لوبډل مشر قاسم اکرم په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې د سیلیزې ترڅنګ یې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې ښه لوبه ترسره کړه. قاسم په 80 توپونو 115 ناسوځېدلې منډې وکړې او په 10 اورونو کې 30 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول. په لندن کې د پناه کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړی او د اداري برخې 3 کارکوونکي د انګلستان په پلازمینه کې د دایمي اوسېدلو غوښتنه کړې. که څه هم د دغو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو وروسته د دغه خبر له خپرېدو رئیس احمدي دغه خبر رد کړ. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ کې به سبا د کویټې لوبډله د لاهور قلندرز لوبډلې پر وړاندې د لوبو ترسره کولو لپاره د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه به د کراچي لوبغالي کې په 6 بجو 10 دقیقو باندې ترسره شي. د بنگلاديش پریمیر لیګ سیالیو کې نن 21 نمبر لوبه ترسره کیږي. یاده لوبه د کومیلا ویکټوريان او فورتن برش لوبډلې پر وړاندې د لوبې په ډګر کې ترسره شي. یاده لوبه نن د سلهټ لوبغالي کې پر 10 دقیقو باندې پیل کیږي. د ویسټ انډیز او هند لوبډلو ترمنځ ترسره شوې یو ورځنۍ لومړۍ سیالۍ د هند لوبډلې وګټله. د یادې لوبې پیل چې د ویسټ انډیز لوبډلې وکړ، مقابلې لوبډلې ته 120 منډې هدف وټاکه. اخو بیا د هند لوبډله د هدف پوره کولو لپاره د لوبې ډګر ته ښکته شوه. هند لوبډلې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې ترسره کړې او یاده لوبه یې د 6 ویکټو په توپیر وګټله. سبا به د خولینه ټایګرز لوبډله د سلهټ سنرایزرز لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر کې مخامخ شي. یاده لوبه د سلهټ لوبغالي کې په 3 دقیقو باندې ترسره شي.